جاید صاحب خدای پاک راوله څنګه یې خدای دې په ښه در ولي بابا شکر دی د الله فضل دی ښه یې جوړ یې په خیر یې نه راځي دا د بابا کوټې ته توم چندانې نه راځي اوس مې دا دی ولیدلې چې نو خو مصروفیتونه دي بابا که تو په دې ښه خبره مکاتب تازه شروع سوي سهار لاړ شو بیا ماښام کور ته ځو او ښوونځیان او مکتبونه خو نه شروع سول شروع سول خیر او دا و دغه د شپږم سیم په دې کې داسې تر 12مه شروع سي یا بابا که وختي داسې هفته مخکې د اول څه تر شپږم پورې شروع و نو اوس دا 3 ورځې کېږي یعنې د شنبې د ورځې څخه د اووم څه تر 12 پورې هم شروع شول یعنې د اول څه تر 12 پورې اوس مکاتب ټوله شروع سوي دا خو ډېر ښه زیری دی ښه خبره ده څنګه لالو ماما ته څه وخت راغلی ولاکن فکر سوي بابا که ته خو مدیر صاحب ته زه تر اوسه په بانډار اخته او د ما आवाज داسې نو کې کښته نس ور باندې بیل چې ویله شستا आवाज نو کې کښته وغه او دای خو بیا وایي وای دا مکتبونه چې دي دا خو نو هغه رخصتي وي او هغه کلنۍ رخصتي وي څه خبره ده 3 میاشتې ور ګرمۍ رخصتي نو هغه چې خلاص ولې مکتبونه شروع سول په داسې په داول سره کې واز تر شپږم سیم په پورې دا قرآن سره واوښتي د حالاتم سره تبدیل انو اوس ول دادی دای څور ذکیږي به خیال د 12مه پورې د مکتبونه شروع سول شایسته کار وسو تر اوسه نو دا خبره الله دې توفیق ورکړي چې دا ټول مؤمنان چې تر اوسه د څو سره وګرځي هغه چې شي زده کی په خدای ته کې نو بابا که دا مجلس صاحب جو واش ونیسه په دا کوڅه هم پټه کی تر دغه ځای له چې ورته تر اوسه د پیسې چیرې په کاغذ بازو په څه شي اچش د مکتب رخصت مدرسه دا است پلان کې اسی یا کارونه سمیږي الله دې سمږي الله دې سمیږي لالو ماما او خدای مهربان دی کارونه سمیږي دادی جید صاحب خو زما د ډیر وخت آشنا ته بونو سوای چې دی خو د ډیر عمر دی نو دې څنګه آشنا دی د په دغه لیسک چې دی د مکتب مکتب دی خو تاسو اصطلاحي خورا ډیر تر موږ په یو مکتب پیژنو نه او مکتب منځنی ښوونځي بیا جلاد او بل بیا متوسطه جلاد او ابتدایه جلاد نه او دا اول څه تر شپږم پورې دغه ابتدایه وایي بیا تر نهم سیم پورې منځنۍ وایي یا متوسطه او دا اول څه چې تر 12مه پورې دغه ته بیا لیسه وایي نو د سیسته خو لیسه ده لیسه ماشاءالله نو زما بیا د کور څو کوچنیان بس هلته نو بس پر دغه مو سره خو بابا که شناخت کنه وخت هم سره شناخت خوشحالي ځای دی زیاتره په دې چې د کوچنیان سره پر مدرسو سره به تعلیم او به تربیه نه سو پاته موږ تاسو خو پاته زیاتره په دې بابا که د مجلس صاحب خو ډېر څه خبره وکړه د به دغه علامه څه نه کوي به تربیه او به تعلیم څه جوړ ده ډېر مهمه معلم د ضرورت لري بابا ګوره ډاکټر ته زیاتره په دې ضرورت لري یو نور یو سیوا دی چې ته ضرورت لري دا په چا جوړی چې دا ګربي سیوا دی یا نه کی په وګوره هغه په سیو زه تر په په نوم مونږ دا او په ستو پیشکاری نو سر لګ خبره ده سونو مریضان کیږي وایي نه هغه خپل ډاکټران لري ترنری پمزید په نامه یو پونزید بابا که 15 کال بیا پونتون ویل کې هغه به جلاد دا د پسو د غواو د دې ډاکټر دا به جلاد ډاکټران هغه مریضان کیږي اوس که درته مې چې هغه انسان هم په یو معنا خو دا ساکاش دی ساکاش دا کپسه دی که بزاده که مریضان کیږي الله مخلوق دی هغه خو یو تداوی ته ضرورت لري نو داغه د پاره ارڅ ته ډاکټر ته ضرورت ستاو هم پاکه په درې او څلور لکه کالداري وغواړي نو چې نه جوړ شنو بس وژنې دي ته دا کالدار خبري ولیکل و بخښه بابا که فهم نو وخت دا وخت نه دلته ما سره ناستې د بابا په کوټه کې ناستې څلور لک کالدار غواړي ستاسو نه جار سم بابا که مخ خبري دغه شی نو موږ خوشاله یو چې الله بس په خپل افغاني راوړي نو افغاني باندې څنګه راوړي ول ته تاسو خوندر کې په کالدارو سره عجیب خلک دغه شی نه دی دا یو نه دا وارو دوه مخ لاس نه یا د وارو ګوره بابا که تو چې مثلا چې ځای ولا افغانستان ما وطن دی او دا زما مسکن دی او دا می هویت دی او دا مداس دی او دا رقم دی خبر سره کې دا دور یا ولا پلانکې ملک خو زموږ داسې دشمن دی او داسې دی ښه اسراج په څورانی وي مثلا لو ماما نه ونی په شلا کال دار الته واچ
بابا که یو ګستاره مې رانیوله او زیاتره روپۍ چې ولاړم یو ګستاره مې رانیول نو ډېره مې خوښه شوله مال دا په څو د زما سره افغانۍ راڅوي زیاتره یو لږ کالداري وی او ول اجي ماما دا ګستاره درکوم په 90,000 کالداري څک نو ما په 90,000 کالداري نو دا خو افغانۍ بر راواړو نو او په ماشین چې مو حساب ورسره سره سر په سره زیاتره حساب کړی هغه شپو کې کالداري یعنی دغه څه د افغانۍ بربړې وي اوس هم پر لوړي نو خو زیاته ونی کړی وم زیاتره زیاته ونی کړی وم یا دا شان څه به احتیاط کوو و خپل دا افغانۍ به استعمالوو زرغټۍ نه معلومیږي بابا که ته زرغټۍ ساره چې بازي هغه زرغټۍ څه درته وایم مدیر صاحب و دا زرغټۍ مې واري نیت چې سړی د مدیر صاحب لیسې کې ورواستوه چې د اوله صنف په ګرځ کې سبق په شروع ولې بابا که ونه دي چې یو کار پسې واستې چې د یوه ساعت کار یې دی په 15 ساعته نو کې بس یو څه سواد به زده کړی خو هم سواد یې زده کړی دي خو دغه نور شان یې بیا نه دي زده د کړي چی شنو چې زده کړی بابا خو په کار پسې چې واستې د یوه ساعت کار یې دی 15 ساعته هم نه به هغه شی بدلیږي کاکا دی وایي ځای به لیرې بابا که وام یوه ورځ به ځای لیري بله ورځ به ځای سودا چې واستې چې ورسه لاړ بازار ته پټاټې راوړ دا خو تللي چې راشي پټاټې دې راوړې وایي هو تا په پټاټو پسې استولي وو نو مال ما ته چې شالته په صندوق پسې استولي وو بابا که دا نسی بد شی ده مدیر صاحب نسی دونې بد شی ده د سړي څه سمه لاره ورکوي په بل لاره ځي خو زه د هغه وایم چې سړی نیستمن سي نو خو باید په خپل کار یې خوښ دي خو چورت پارې ورلاکي نو داسې خو نو نه سي چې الله دې هدایت ورته وکړي چار چا مې بس کوي موږ به دعای کوو و الله دې بس جوړ کړي الله دې هدایت ورته وکړي زیاتره موږ ته خو دغه کشران ته به دعا وکړو بابا که زیاتره وکړي او دوای بس نو بیا دعا نه کېږي او اوه دا دې عمر یې ډېر دی دا دې وعلیکم سلام زه را سره کوم خو دې در باندې رامات چې هغه ولې مریض خو نه هغه څه پسې وي بابا څه ده لکه څه دربه پیښه ده اوس دا نو اوس ته ولې دوی هېڅ هم نه وایي داسې چپ هم درته ناست دي خولو کې دا غرق ډبه څه پکې وي بابا ښه بابا که ما په خیال شلومبې درته راوړي دي په دا ډبه کې یا ما ورته وویل مال اوبه راوړه نو د اوبو پر ځای شلومبې زما په خیال غوا ما لنګه سوې ده شلومبې السلام علیکم وعلیکم سلام سر صاحب شه خیر اوسه د برکت څخه لالو ماما شه د برکت څخه ته به خو نه دغه الله بابا کتم شه شکر دی ته څنګه داسې یخه تبه ده خدای دې راوله برکت څخه الله دې په خیر یاست د مدیر صاحب سره چې پوښتنه ورسره وکړل قربان مسم بابا که دغه دې مال از ما حساب کرا که زه بالا زما درسه کار نه کې یا خیر سکور ولې الله دې خیر درکړي کار نو بالا ولې کومه ولې ولې څه ده برما دې وچس ولا او د څنګه کور بنه لري ها اپسې وبنه لري اخواته خو نو کور نسته بالا د خدای داش دی او نو زه د کوم ځواب لاړ سم وبر راوړم لالو ما ته راته څه خبر څه او ولا خو نو وچه ده ولا خو هغه د وچه ده چې وچه ده ماجد ډېر سلیری دی ماجت لري دی نو کور پر کور ټکا 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 یو راوځي سترګم در باندې غټي کې وای چې دا ټکا و مو به وای نسته و برک ستا وای وام یا وای نو بده کوم و بم وام دغه جا برما مو وڅ وای زموږ بم کښته سو نو مزیک تل ته لاړې نو دلته نو چې بار بابک ته راځي بار خوش کم درته کې نو بار نو د خلکو خبرم پر ځان وړه دا وبنسته دا دی نو ته چې وا وبنسته بار وا کار نه کوم نو چې وبنې نو کار چې دونه نه دی نو ماش چې دونه نه دی واستړی کوي مشه ډېر بابا کدی وای زه اوس دې ته فارغ یم زتر چې په کار ته کور وب پیدا کوم بس کار ته نه یم فارغ نو ما ته دا 2 ساعته کې راستولې وي او تا اوبه راوړې نو خو نسته نو اوبه د کمه سي نو هر یو ته چې ورسوي اوبه مو کښته سوی برق نسته اوس شام د خبره زه ورته یادوم بابا زموږ د کور شاته برباده دا غټه د دغه نه برماده ده څو انچه د ورته وایي دا بلاد چې دا انداري د المر راپورت زیاتره په دې پر دمزو کرای لایک چالان دسه یاره ته بیا که سمجه ته واچو زموږ به وچ د کورو ده زموږ د کورو به وچ یو خو برق نسته چې په چالان دی کو زیاتره بیا جنریټر دغه چیز دی دا ته چالان کوي غوا پر او بغاژو هغه ورور دا برما چالان دسه یو بس وچ به نه راپورت 4 وخت زیاتره د برما بند سره د موږ به پیدائش نو دا ولا ملامت نه دی دا غټي ملامت نه دی یو غړپ راوړلې او به یو دا سمو دا غړپ لا وبنسته غړپ لا نسته بالا برانی سه راغواړ هر چم چې خپل کواده د وبو جنجال ما د سره ایسته کا بابا کا ته وبنه راوړې نو یا نو چې نه د کیمرا راوړم
کمې راځه به دا خبرې پر ځای ده بابا خو ونیسه برما دې واجه ده وه یو 50 متره نور ورتاسه نو برمې ته زه څنګه ورتاسم برما خو داسې نه ده چې وچه سوله خو بیا به بله وی نو هغه خو نه دغه کېږي بله ووه نو خو نن راکاش کړي بابا که نل راکش کو دا د مدیر صاحب ښه نظر ووایي نل راکش بره به دغه زرغه ټایم نه کې وساسې په اوبو پسې به 2 ساعته نه وي ورک هغه ښه مدیر صاحب چې اندلان لري خو هغه ولاکه یا دی وایي نل راکش که نل خو یوازې په دا ښار کې یو څو په یوې ناحیې ته بېلا سم دی هغه نه نو نل چیرې وو په ښار 12 که څو اوزې دي په دې کې نلان چیرې وو په هر کور کې برما ده کوي بابا که خدای مهربانه دی نو خدای خود مهربانه دی خو دلته داسې دی ما درته وویل جاید صاحب دا زموږ ته دا 2-3 کاله کېږي دا وچکلي هم ده نه دی وچکلي نو اوبه کښته کېږي وار په وار کښته کېږي بیا د پخوا څخه په ډېرو ځایونو کې په ډېرو ځایونو کې نو یو خو دا اوله سره دا مشکل و چې هر کور کې برما وه هر کور برما وواله چې د اوبو مشکل حل کړي نل نو په ښار کې یو څو محدود ساحو ته بیا نل ورکړي هر چا ته نل نه دي ورکړي په دا دونه پیسو کې چې راغلل دا د اوبو سیسټم یې خلکو ته نه کوي بالا چې اوبه به دغه سپلې بس صدیخود هر سړی اخواته مشکل دی پاکۍ کې اوبه نه یې پوښتنه وکړې وایي برق نشته په جنریټر کې تیل نشته مشکلات خو بیخي ډېر دي واجب اورېدل مشکلات بیخي ډېر دي خو داسې دي دا زموږ ته د افغانستان خو چې دی د وخت سماول دي مال د مشکلاتو ګاټ دی نه دا ګاټ چې مات کړي هغه په کواړي کې دا ګاټ مات کړي هر رقم شان نو زموږ بیا افغانستان د مشکلاتو ګاټ یو مشکل نه دی خو خبره داسې ده چې دا مشکل یو په یو باید حل سي او دا ځینې مشکلات بیا یو څو مشکلات یې ریښه یې وایي اوس مثال د خبرې دغه د اوبو مشکل دی د اوبو مشکل شته یو خو د اوله سره څخه زموږ ته دولت چې و یا دی یا مخکې چې و یا چې اوس دی هر چا ته بس خودسري ورکړې ده د اوبو مشکل یې دی خپله یې حل کړه دولت ته د چې دپاره د اقتصاد مشکل یې دی خپله یې حل کړه دولت ته د چی دپاره د کور مشکل یې دی مثلا د ځای ولس ته وایي خپله یې حل دولت ته د چی دپاره مخکې خو هغه د امنیتو د دې مشکلاتو هم بیول ولس ته یې خپله حل دولت ته چی دپاره دولت دغه دپاره چې د خلکو مشکلات ور حل کړي ما درته وویله اوس دا د اوبو موضوع ده دا خو نو دا نږدې ملکو ته غلي ورته بلا نه سره ځو په دا نږدې ملکو کې چې دا د اوبو دغه یو غټه برمه ویل کېږي په یو ساحه کې مثلا پر 100 کورو باندې یا پر 1.5 کورو دغه نه مناهیه به یو مثال ورکړو مثلا هغه لوړ دی کوتل مرچې سره یو غټه برمه وي او ښه غټه ټانکۍ ورته کښېږدي بیا کورو ته نلان ورکش کړي نل نو بیا هغه اول مصارف چې دي مثلا پر کور والا باندې باید راسي پیپ دي اوبه له د ده به د اوبو مشکل حل یو به دا مشکل نه وي چې مثلا ډېر کسان یې چې برما خې نو خپلې اوالانو دی ورته کاشتي د نامیزو اوبه راکاږي موټر هم په پرېولي هغه ضرورت خو پرېږده د هغې سپسیله کړي نه ده خو وایي برما مې خپله ده نو چې خبرې ورسره وکړې وه کاکا وایي دا اوبه به دې شانو نه کمیږي دا د خدای پاک دریابونه دي کاکا د خدای پاک دریاب د خدای پاک نعمتونه په کبر او په څه ورته وایي په اسراف په دې باندې کمیږي ونه وایي چې په دریاب کې ولاړ یې لا به زیاتره په دې اسراف نه کوې تکبر دی بل اسراف باندې کېږي خو دا اسراف دی کاکا چې تا مثلا برمه لګولې ده سید هندارې دې خپلې دي غټ څو انچه پیپ دی 12 دا دې پرایله کړي یا بالانو ورته ناست یې پسه دې پر دا بله راړولې د اوبه دې د هغه راخېږي روانې تر څه وخته یا په هر کور کې به برما و او ضرورت دی د اوبو ما دا ول چې مثال د خبرې پر 100 کورو پر 1.5 کورو باندې لکه دا مدیر صاحب چې وویل چې یو غټه برمې خو بیا ژر نه وچېږي یا هغه خو بیا غټه برمه وویل غټه برمه د
90 متره 100 متره 120 متره او دا ټنکران زیاتره جنس کېږي یا هغه خو دغه کېږي بیا خلکو ته نلان ورکول کېږي د خپل ضرورت مطابق څه غټه ذخیره چې جوړه شي. نه دی یو خو به داسې وه چې په هر کور کې دا برما وول سي خو دا اوبه کمیږي نو هر کور یې بر راکړي په جره کاږي او بشک اوس دا نږدې ملکو کې د هر چا ته اجازه نشته چې خپل په کور کې برما ووایي اوبه دې دي وایي هغه زه در کوم دولت ورته وایي ستا ضرورت زه در په کوم داسې هم نه کوي لکه هغه زموږ یو وخت چې به دغه چې دولت به ول بس دا کار مه کوه او بدیل لار به هم نه درلودله ستا مشکل به هم نه حلوي مثال درته ویلی بل په موټرسایکل مه سپرېږه تا به توی زه پر چی سپور سم دا تګ و راتګ بدیل لاره بیا هم نه درښو بیا بیا وخت فکر سول ملي بسان به دغه نه دی نو دولت چې چاته وایي چې دا کار مه کوه په دې کې د ټول خلکو تاوان دی بدیل باید ولري نو بدیل د اوبو دا دی چې برمې اول سر څه باید خلکو ته اجازه نه ورکول سوی پارک کې چې دا اوبه نور پسې کښته کېږي بدیل یې دا و چې خپله دولت هر ځای غټې غټې برمې ونیوی خلکو ته نلان ورکړي وو مثال لکه د یونو مینې ده مثال وایم دا نوې مینې ده یا بله د نمې ناحیې نمې ناحیې ده دا لو والی چې ورته وایي نه هغه اوبه خو ډېرې کښته دي ونه لاندې دي کوم دا خبره په ځای به کوو ته د هغه پرېږده ستا د ته ونیسه بله برما وودرغو اوس به نو ته کښېنې چې نلان جوړېږي او ښه زه به بله برما ووایم دا برما مثال 50 متره و 100 متره به ووایم نو کال بعد هغه مچېږي وچېږي بله ووه په سرای کې روغ ځای مه پرېږده دلته سوری دلته سوری دلته سوری خدای پاک لاسونه در کړي دي کار پر وکړه ته نه داسې لاس پر لاس مه کښېنه زرغټۍ جلدلې ستړې کړه زرغټۍ ځوانه در دې پورې به ماته یو سره په یاد شوله ښه الله جل جلاله وایي تاسو توبې کاږئ تاسو توبې نه کاږئ تاسو برمې کاږئ برمو ته مو زور ورکوي توبې مو نشته نو اوبه به خود راته ځغلي زیاتره باید بابکه خو داسې خبره ده ما ول درته ویل چې موږ باید اسراف څخه ځان نو خو بېرته خبره توبو ته راغله اوبو اسراف خو نو او اوبه بیا بیخي په اسلام کې دې ته دغه څه داسې اوس ګوره دا اوداسه دپاره لا موږ ته خپلې اوبه اسلام مقرره کړي دي دغه به اودس چې لا په اضافه اوبو نه ډېرې اوبه به نه ایست یعنې اودس خو نو بلا مقدس کار نشته خو د لمانځه دپاره سړی اودس تازه ډېر خلک ستا بابکه دا ګډوه کې چې اوبه واچوي په نیمه ګډوه باندې اودس تازه کوي یعنې دغونې کمې اوبه استعمال ځینې خلک بیا ستا چې دا نورکوي یو سطل اوبه یوازې پر اوداسه باندې استعمالوي نو هغه بیا اسراف شو زه دغه وایم موږ دلته زموږ مشکل په دغه ځای کې دی هر سړی په خپل کور کې برما والي هر سړی نور خپل خودسره باندې والا څو ورته وایي کښتونه دي برمې دي ویل کېږي دلته هلته څو ورته وایي په اسمان کې اوبه را باندې وچې سولې بارانونه پسې ودرېدل د خیر بارانونه ووایي او دلته موږ ګوره ما درته وویل د هر مشکل حل شته که سړی فکر ورته وکړي دغه میانکو ورته وایي مدیر صاحب دلته پخوا بند اوبه بند بیا خو چې ونړېدې هغه اوبه ولاړې اوبه مثلا دغه سلولې ته په هغه وخت شپږ دلته بند و د هغه رقم دې خواته که دا بندونه د اوبو جوړ سي د بند دا خاصیت دی چې یو خو اوبه څه ورته وایي ذخیره سي بل دغه په مځکه کې چې کوم هغه چینې دي هغه بېرته فعال ښه بابکه چې خبر ته کوم خوا خو نه بجې یا همدا اوبه که د هغه زیاتره په نه راپورته کېږي په جنریټر خو به راپورته کېږي دا واجسه یاره دا واجسه دا خبره دا مومنس د نفس رخصت اما هغه اوبه برما وچه دی په جنریټر ورتاکو شاوه نو جنریټر خو نو بیا جنریټر خو هغه وخت اوبه راک چې برق نه ته به جنریټر چالان دی کې تیل بور واچې تیل یې نن راوړل په څو وشوه خبر مې وزم شعر په یا چیل غواړي اسمان ته خبرې کوي ولې اوس چې یادونه افسانې ښکاري چې یو هغه وخت چې نو ولاړل چې په 15 جیشو په 8 جیشو په 2 جیش به جوړ اچول خبر یې چل په سوجي بابا که یا نه هم خبر ته دا نه سیبو خره داس نه د زړه عمله در باندې راسي زرغټي ولای اور سړی داس خطرناک خبره درته کوم توپان درته کی دا کوم ډیر توپان دي د زرغټي یو غړپ چای بو وې که یو غړپ چای وکم غو جاید صاحب چای وستا بابا که نو ما تم پر زړه لاس ته زیاتره شره ته واغو زمي ودرې دي سوا بابا که په یو اوی افغانۍ چې شي په یو اوی افغانۍ تیل پټرول ډیزل په 55 درته وایم چې ډیزل یې برما ور واچو ګاز څنګه ګاز د نه پوښتنه مه کوه
بوټي لرئ؟ بوټي یاره نسته. بس بلا خدای جواز له وکړه لاړلې غرق شولې تباه شولې پناه شولې نستو نابود شولې دا څه کیسې چې بابا کار دې خلاص دی. دا زرغټې څنګه زیرو راوي کې څه کیسې خرا نه کوم کار دې خلاص دی. نږدې راسه ستا خوران طبیعت سم دی. ګای وا کار نه کوم ګای وا نستو نابود شولې بد خبره نه راوړې بابا. حقیقت خبرې کوم بابا که ستا قربان سمه ګاز د چیلو سره اوږه پر اوږه روان دی اوږه یې ورکړې ده وایي د پاویانو زم ولاکه درته کم یم ګاز هم پاویا و د غم زیرونه راوړي چې زرغټې چې بابا که یاره دا کوټه بس موږ ته صفاح دی بس خاص به چلو ګاز ګټو غر د کار دې خلاص فرد به شي ستا ګوم نسته وپیژې داسې ګرانې شول اشرف بابا که چې خبر ته خوا خو نه بجې دروازه خو منې زه به دروازه مو ګورم بابا. او ته ورته دربۍ ما ویل ما دغه چیلو ګاز دغه شیان چې د اسمانه سره خبرې کوي زیاتره ورځ په ورځ ګرانېږي دغه یو مشر نه لري دغه یو سرپرست نه لري دغه یو کنټرول والا نه لري دا خبرې جواب زه غواړم زیاتره بلا څه ته وایم دا کنټرول والا نه لري ولې نه لري انحصارات څو ورته وایي ریاست شته اوه چې دا د تیلو نرخونو دا کنټرول او دا نور د خوراکي شیانو د نرخ د کنټرول لپاره ښاروالي شته صحیح دی خپل مامورین لري هغه یې دغه کوي نو تیل خو په انحصاراتو پورې مربوط دي دا ګاز و تیلو دا ټوله دا هغه پورې مربوط دي باید کنټرول یې کړي و خو خبره دا شی ده چې دلته خو نو دغه نه پوهېږم چې دا اوس بند دي نه راځي دا تیل دې ته زاړه پراته دي چې ګرانې یې تجاران دا تیلو والا ولې په دې کې دغه نه کوي نه چې د هغه ولس ته لا دي چې کښېني هر یو چې پر تلویزیون کښېني پر راډیو کې کښېني دا نه یو دي تجاران خبرې شروع کړي دا خوار مې ولس و د دې سره موږ همکاري کوو کمه ده کاکا ته د 500 شی په پاویا راکړې یا د 10 شی ته پاویا راکړې او ته بیا وایې زه همکاري کوم خوار ولس واخیسته وچړې ته درولي شالاجي زموږ همسایه راغلی دی وایي نه کې پټرول لرئ پټرول څه پمپ نه دی وروره دا چې پټرول لري نه چې پټرول دکان دی ما چې اوبه تو بیا وایي پټرول هم غواړو نه نسته کاکا ورته نسته جواب یې که موږ خپله په جنریټر وچ کلک شي نه هغه یا پټرول خو تا پام ته ورسم دلته چې موږ پام کې وایي خورا ګران سوي وایي ته څه نه لرئ یو بیلر ښه موږ به ذخیره کړي زرغټۍ خپله نن خولې پر ابیدې به پښو راغلي د تیل د نستې موټرګاډ چې ما سر خلاص ونم بس اشه بابا که دغه خلک چې اوس مثلا دا چې دی پټرول یې رانیولې په 500 په 50 په اوس یې خرڅوي په اویا دا خو نو غلطه نه ده نو دا خو چې دی اوس هم په شپېته خرڅ کړي مثال د خبرې ګټه خو اوس هم ګټه خو پر کوي بېرته چې رانیسي بیا به په شپېته رانیسي هغه بېرته په اویا خرڅوي بابا که یو ورمروز یو سړی را سره ناست و د نیمروز و قسم یې واخیستی ول په نیمروز کې په نه افغانۍ پټرول تمامېږي په نه افغانۍ توبه دا څه وه نه افغانۍ و اویا افغانۍ خو بیخي فرق په نه افغانۍ ول د ایران سره اوړي بیا زیاتره پر ذخیرو والا باندې خرڅېږي ذخیره والا یې نه باسي نه باسي هله ذخیرې چې اچي ډېر کړله بس دلته هغه نرخ پوه دی شنکران چې زیاتره اچي راوړي دلته پسې ذخیره کوي دا د پخوا سبخواره دي په یاد شوي کښې په ګدامونو مکو ژمی را روان دي مکو ګرانې شي ول کور دې وده ضرورت شی و کرته بیا ګران کړه زیاتره چې ژمی بسو شام به خلاص د به زیاتره د ګدامونو څخه راویستله بس ولس مجبور و ډوډۍ ته و وړو ته و وریجو ته ول بیا ته و هر څه ته مجبور و یو په دوه به یې ورکوله مجید صاحب داسې ظلمونه روان وو پخوا نو موږ د هغو څه ګیله کوو زیاتره اوس هغه کیسې د دې راباندې اوس بیا وا تیل دا رقم څه ده کاکا هغه تیل دي په هغه بیه ورته پراته دي چې پوښتنه دې وکړې وایي دا د تیلو ویلا خو بیا هم دوی خپلې اتحادیې هم لري اوه مدیر صاحب اتحادیه لري دا بیا دې سره کښېني خپل مابینځ کې چې وایي دغه د دې یو مشکلات یا نو هغه ته به سړی ورچ کاکا دا مودونه ګران کړي زما لالی څه درته وایم بابا که ته سر نه خلاصوې چې هغو خپله دا سره ویلي چې خبره دغه ده بابا خبره دغه دوی په خپلو کې بس بابا که چې دولت یې کنټرول نه کړي دغه نرخونه بیا خپله اتحادیه ده هغه بیا سره کښېني هغه نرخونه بیا دوی سره ټاکي
اوس داسې پام په دینو بیا نه لیدلې چې مثلا هلته بیا په 15 افغانۍ یو لیټر تېل دی په ګوردې کې بیا دغه یو نرخ دی ټلیفونان سره وکړي ټلیفونان سره کوي بابکه اوس خو دوی بیا داسې مثلا وایي چې که دوی خپل مابینځ کې یو خبر سو هغه به یې وایي نه دی یعنې که یو بل بیا څوک بیا پیدا سي چې هغه وایي کاکا ماته په دا 15 شپېتم ګټي زه په دا 15 شپېته ورکوم دوی دستي زنګون چې دا خو تا د اتحادیې څه وتلی کار وکړي ولا که دې پرېږدي نرخ دې خراب کړي دي دا به ورته وایي دغه ورته وایي یا نو دا خو بیا دولت ته پکار دي انحصاراتو چې دوی کښېني یو غوښ پیچ ورکړي دا ته څه سیب سره اخیستي دي بابکه که یو خبره ته کوم خوا خو نه بدېږي یا ته دوکاندار یې مثلا دا شان خرڅوې ګران یې خرڅوې زه پر تا یو څه نه کې لوړ مشر یم زه تا مړوم ښه ډوډۍ در باندې کوم بلا کې ګران خرڅوې کې ارزانه خرڅوې ستا کار یا هغه رقم نشته نسي هغه رقم هغه رقم غلطه ده ورور دا شان سوم وام که یم غلطه ده ولې وکړي څوک دا رقم څه ضرورت دی وم زه دوکاندار یم زه چې په تا باندې هغه پیسې خورم خو هغه به شی به ارزانه ورکړم خلک را سره راځي یم به خدای را سره راځي دغه شی ته د چا زیاتره پام نه دی هم به خو زه د هغه وایم معلم صاحب بابک خو نو د ډېر عمر سړی دی اعصاب یې لږ کمزوري دي زه غټه ته معلومېږي ولې نه زه خورا هوښیار سم خبره نه سره سنجي دا د یو چا لیاز عمرات سړی چې لري دا په څه خاطر لري ګوره یو داسې لیاز عمرات دی چې موږ تاسو مسلمانان یو باید هر چا یو لیاز عمرات وکړو یو داسې لیاز عمرات دی چې مثلا ته په یو کار کې په یو شي ملامت یې په یو چا او زه بیا راځم ستا لیاز عمرات کوم دا خو ناکیده زه مثلا منصبدار یم یا زه قاضي یم یا زه پرواک یم یا زه هر شی چې یم ستا او د معلم صاحب یو مثال د خبرې یو دعوه ده معلم صاحب ما ته ډوډۍ کوي او زه بیا د ده طرف نیسم نو دا خو پلته کار دی همداسې ډېر وختونه چې معلم صاحب راغلي دي زیاتره روپۍ دی هم د چا دوسیه به راغله ورته کښې به ښه وسوله په هغه غړي به د ساس بل غریب راغلی هغه دوسیه به پرته ول زه ولاړ سبا راسم دا څه وه مثلا په تېره وختو کې هغه به بیا سبا راغلی ستا نوبت نه دی بل سبا راسم دغه دوسیه پر دغه ځای ورکه سوه زیاتره روپۍ زرغټۍ ستا به په یاد دا خیانت دا خو هر څوک چې کوي خیانت دا زور د چا خېږي دا د کمزوره طبقه زیاتره خېږي دا کمزوره طبقې ته ولې په کمزوره سر کښته کېږي الله نه ویني رسول نه ویني اخرت نه وي غلطه کوي دغه څه مزله در کوي ګوره لالو ماما چاپ څوک یې کوي دا غلطه کوي دا که زه کوم کې ته کوې کیابل کوي کیابل کوي معنا دا نه ده چې ته کوې نو دا کار غلط دی که ما کوي نو صحیح دی هر څوک چې غلط کار کوي غلط ګوره هر شي ته خپل حد حدود ټاکل شوي ما اول درته وویل ته زما انډیوال یې زما شناخته زه ډوډۍ درته کوم خدای دې راول تا ته هم دا ډوډۍ چې خورې هم ثواب دی ما ته هم ثواب دی زما خیرات دی تا هغه څه ورته وایي هغه بلند مسلمان دا نه کوي صحیح دی پر دا رقم یو پر دا رقم سره د تاسو ډوډۍ کوم چې لالو ماما ته ډوډۍ وکړه دلته ډوډۍ پوخوره سبا چې باره یو کار یې نه ابالا دی زما طرف ونیسي دا رقم تا ته ولاکه دا ډوډۍ سمه ده نه ولاکه ما ته سمه ده چې نه مقصد پټرول ګران دي او خود ګران شوله د مځکې په شکم کې اوبه خلاص شولې کرار نه بالا به نو غوړې څنګه وه زرغټه غوړې خو نو بیا دی ښه دی په غوړې نو بس چې چا خبره ته وکړم دا ډالر چې لږ سره وښودې لږ ارزانه شوله په 14,500 اوس په 12,000 شوي چې بس سفر کې وکړي بیخي ګران دي بابکه بیا ما دې یو اچا نیوې افغانۍ وغورځولې په ډبه باندې نو څه به کوې بالا کاکا دلته بله خبره ده دلته بیا معلم صاحب مدیر صاحب ښه خبره وکړل دا که دا ګراني او دا زموږ دا کمزوره ماشونه وي ماش به در اوسه اخیستم ښه نو بابکه داسې معلمان صاحبان شته ته باور وکړه چې د ماښام په ګوله پورې حیران دي غوړې ګران شوي دي مثلا تیل ګران لالو ماما چې اشاره ورته وکړله پخوا به دا ډبه چې دغه اوس وایي چې وایي په 1400 یا په 14,500 دا پخوا بیخي په 500 په 600 افغانۍ هغه 6 لیټره ډبه به ما خپله وړله په 1100 افغانۍ په 1120 افغانۍ اوس هغه ډبه په 2,500 افغانۍ 6 لیټره وړه د هغه یې ګران ته باور وکړه
یو معلم صاحب فقط دوغندې اوړه پیدا کړي دي د همسایګانو څخه خپلو بچیانو ته یې ګوله کړه ته 2 میاشتې کېږي د معلم صاحبانو معاشات معاش نشته د بلې خوا څخه بیا موږ بیا داسې معلمان هم لرو چې کورونه یې په دا فرقه کې دي دلته بیا دغه د فرقې مشکل دی پسې دا کورو ته خلکو ته جواب وایي ورکړي خلکو ته یې جواب لکه زرغټۍ دا ټکان څوک یې دا څه دلته دا سرسراني کې علاقې دا خو ما ولدو ته بیا لازم بالا خو واده ټکان یې د واده ټکان به په واده کې اوس ټک وی وو ته دی خدای کور په شادي کې اوس خوشحالیم دی په ټکانو لمانځي بلاس بابا که زما ټک خو د خوشحالي شی ساده نه دا اورېدلې چې ول پښتانه چې کوشنه پیدا سیم ټکان کې چې ځوان سیم ټکان کې واده سیم ټکان کې چې مړ سیم په ټکان کې اخر ټپک بغاله کې بټکان ژوند هغه ټکان کې سیمر خیر پر صورت دا چل بسنګ کو بابا کدا خو چل بالا موټرسایکل ته ودروه کل زبالا ولا ک بیا ولا سم باسکل پیدا ک یو چا بنن بابا ک په فیسبوک کې لیکلی و ولچل خدای سي ګران سو نو د جیر شو افغانو یا د شل افغانو شیدې وشه بلا پر باسکل باندې لاړ او انرژي به جمسي سپورت به جمسي او په زمن کې دغه چیل چې دی وای کاخت نه دابم دیته سپما بس دی کنه دی دیته بس سپما برابر پاتې یا یو دغه په کار دی دا عام ولستون ما کار دی بابا ما درته ویل چې موږ ګرد عمر چې دا یو کار کوو یو مشکل رامنځته سي موږ پردي هر یو کوشش کوو چې دا مشکل حل دان د ځان مازې خلاص نه دي یو جمعواري فکر نه کوو چې ټول د مشکل څخه خلاص بابا که زه وایم که د ورځ په ورځ په داسې باندې پرده غوړول کېږي دا دروج وځي زه د هغه وایم پرده دغه د کاکا وروره چې خلک دغسې نه استعمالو بالا نه کوږه همچې دغسې مټران دي خلک ودري کبه دي داسې سایکلان دي خلک ودري پنځه ورځې بس بابا که زما خبرې ته غوږ ونیسه تاسو خو نو خبره کوئ سر هم نه خلاصېږي یو سړی وایي زه په 200 لایزې وراچوم په واس هم پوره ده زما خو ستا په 50 په واس نه ده پوره دا څنګه سره سمه دا هر سړی په 200 په واس نه ده 200 والا مسنارې وي هغه 200 والا بیا په ګرد ښار کې 15 کسه دي دا نور غریبان بیا 250 کسه دي دې ته بیا ولې حساب نه کوي خو دغه زور دغه خیږي وام زور داس خې چې 250 کسه استعمال نه کړي دا موټرسایکل موټر دا 15 کسه بنو څونه تیل ورواچي څونه خپل هغه ته بر ذخیره سو دون اتفاق ستبه ګر ښار کې باید پیدا سي اتفاق نو اتفاق کوم څور توای وکړو چالي دا تخم دی اتفاق دی سرغانی سی په 200 اتفاق دا غدي چې مشکل تم په مشکل کې زم په مشکل کې اغم په مشکل کې دی دا خپل یو اتفاق زموږ جوړېدل زه جار سم بابا که ته سر ولې نه خلاصې یو عمري ابلې د خولې پیشې کوي انو چې د خولې ګوره لالو ماما داسې یو د بل د مشکلات د خولې پیشې کوو بیا نو بیا دا مه وایه چې ولې اوبه وچیسولې ولې شان ګران دا وسوله ولې دا وسوله بارنو بیا آرام ورته کښېنه هغه زما خبرې ته معلم صاحب راغله چې ما توبې نه کاږو اتفاق نه کوو پای به مو دغه وي متل دی که غزله که زمزمه ده چیشتي وایي د خپلو په ور وسوځم د اغزو څه ګیله ده وایي د ګل څخه زخمي شولم د پردو څه ګیله ده دا غزل ده غزل ده که چیشته کاکا دغه هر شی چې و خو ګډ وډ دی وایي نه ده ګډ وډ وای خپلو په ور وسوم د پردو څه ګیله اوه ګل سوری کړم د ازغو څه یا سوری کوم یا زخمی سولم کاکا یو شی دی تال ته ور نه دی دوار دي دغه پکې نه دی بابا کنه دی خیر ګرد دي سره ګډ وډ نه دی بابا کنه ستا شیرونه ستا متلونه دي ګډ وډ څه کړه ګرد په ګرانی کې او دا تاثیر شي دی بابا که هیڅ چا صاحب دی افغانستان کې ولا قسم د سر درد دی لري د معدې درد دی لري د پښو درد دی لري پښتورګو درد او د زرغټۍ رالی پښې دا اس کول دا د مستریز کول یا دا دی خو بیا د لټې صدا دا چمونه یا خو بیا لاټ دي زرغټۍ په ما ګران دي بابا که انتقام نه پرکای بابا که ښه کارګر ځوان مال میشته څو ورڅنګه شایسته سی شایسته سی په خوراک خو ګرد نامیان دي نه دي خوراک نامي خو نه در شیم د کار نامي دی وای پر د به انتقاد نه کوي پر ما ګران
کاکا زه انتقاد پر ده باندې اصلاح په نیت کوم چې اصلاح سي الله دې اصلاح کړي د خدای خبر د اصلاح نه جمهوري مخکې وویل انتقاد اصلي کېږي پر هغه چا چې څوک پرې چا ګران څه خبره کوي بابا کم ګران هغه څنګه کیسه د هغه ملا صاحب یوه ورځ په مسجد کې ویل زموږ تاسې زموږ نو د هغه یاد اوس مې نوم یېر دی ولا د خدای پاک دوست و ولا هغه ویلی ول چې مثلا زما تر ټولو ښه دوست هغه دی چې ما ته زما عیب راوښي سبحان الله ها او څه خبر نو دا چې په ده کې یو غلطي سته عیب یې په ګوته کې نو دا خدای په ما ګران دی که ګران نه وای څه غلطي ده بابا که څونه ښه سړی وایم ها دی وایي مثال ما ته په ژوند نه صحیح مه کوه زه نه وایم چې ته غلط یې دا خپل ځینې کړنې چې دي سړي ته نه معلومېږي وایي دا خپل عیب د اوږو مابیز دی دا بیا بل چا ته معلومېږي اوس مثال د خبرې لکه لالو ماما چې وویل چې ګراني ده و دا تیل ګران دي و دا نور کسان یې مخ نه نیسي و دلته ځینې کسان دي چې د هغه د وخت دی د هغه کار دی د وخت دی د هغه کار دی بس یو مشر یو چارواکی یو څوک پیدا یې که راول ډوډۍ پوخره دا وکه هغه وکه دا مه کوه ښه ځان ورته پاک کوه په هغه باندې هر شی امضا نه دی نو اوس که موږ هغه مثلا چارواکي ته وایو چې دا سړی دې خطاباز د دې سړي کار د هغه دی نو دا خو موږ دغه چارواکي باندې انتقاد نه کوو نه مو بد پر خپل زړه یې کوو پر تجارې کوو ساري رو خلاصوو چې کاکا دا سړی دې خطاباز شي په دغه رقم باندې کالي درته پاک وي درته ودرېږي چې ولا موږ خو نو داسې زلخوږي وي دغه څه ورته وایي خواخوږي د دې ملک نه هغه خواخوږي نه دي زلخوږي دي زلخوږي په سپینو جامو کې به سړی نه خطاباز دا خبره ده د الله په حضور کې به ټوله یو ځل سره ورځو په دې بخلاصو که څوک خطاباز شي ولا سوال جواب هم زه سره ورکړي ورغټه بالکل نو دا په دې خاطر مو ویل چې موږ پر تا باندې انتقاد په دې کوو ته را باندې ګران یې دا وعجه صدا چې نه را باندې ګران بیا نه دی چیل دا بیا د چیل باسه بیخي دي دا تیل په سر لا دا ډېر خطرناکه کیسه ده وم سبا به وړه در باندې راپورته شي نه وړه دغه نن ما مازدیګر ما رانیول 2000 افغاني مولا په ورکړي په 2000 افغاني دا نه مازدیګر ولا رانیول چی شي وړه کاکا چې شهرزانه کرد اسمان د ستو زر خبرې کوي درغټه ته چې ارزانه شي راوښي کګر شهر کې زیاتره یو شی زر شم چې ارزانه دي لکه رومي هغه مې 15 ورځې واخلو بابا کوم بالا خلاصير رب وسم جوړانی سي رب زنج جوړ خدام بغیس بخیز نه راس زرغټه د مدیر صاحب ته د نسې برسپین د اداره کم ناس لکه میل ما لاس شه و دا ته برسپینه یا بابا یا غس نه کی یا دا دې زلته سیب لرم باغ دې د سیب باغ دې مور لره ولا لو ماما ولا جوس نو چی دغه باغ داس کیسه د میوم سبزیجات دغه ته ورلمه پټاټې لاګي پټاټې داس ناسوه پنځه افغاني شو زمون پنځه افغاني مال شه سیر ساخه ته بلاړم بنجړ ورده غزیدلی ګلاس نیم متر ولا سره ته ګوري ام ته پسوي وای په ابا بسیر دا نه په 50 مال بخشش نه نام خبردانه په 50 یاد کړو ول په 50 شاب شو لاده سبزیجات سره خبرې کړې دي خټکی دا زکام دوا سوای مرته وسوله د زکام دوا ورلم مال پسوي داس کتله چا وانی ولته بیا د کم باغ مرلیه ما ته وای نو زه مرلی نه یم زه زرغټه تا ورته د بابک د باغ زرغټه باروام چیش دی وای مشتخ موس موټران درېږي سکی زه د دامان خټکم دا چمونه کوي وم یې پسو وای په یو سلاویا د خپل وسونه منګی ته چې ګوره او بارمال بخشش دی پرزنی روان سول مبارا وره لمکه لوته ودردم کې لیک په خاصره مشته و نه سوق بمبوز نه یو د بل بسره مشته لا جلا ببر سره ولاړ کېلې ببر ولاړ داس ولاړ بیا وم تاسو څنګه یاست برا داس کې په پازه داس کړه المختزه خراب بابا کوم دغه بازار کې ترکاری لا اوس پر مړ باندې دغه نخري کوي دا قرار ته و درېږه بار شي نخري در باندې الله قبول کړي خیر خو تاسو باید سور توای دا خبره کوو چې خدای پاک مهربان دی والله مهربان کارونه به سم سي نرخونه به کنټرول سي
یو څه مثلا چارواکو ته د هر وخت چارواکي چې دا واکې په لاس کې هغه هم باید دې ته نرخو دې ته متوجه سي تر څو د ولس مشکلات واوري دا نو دغه مو د خیره سره بس امید دی چې دوی به دا مشکلات کرار سره کموي. او بله خبره دا سوله چې سرغټی مدیر صاحب راغلی دی ما ته ویل ول مکتبونه خو شروع سوي دي تر 12مه پورې نه دي دا د الفانو دا دا زموږ د باغ سیب دی دا ستاسو د باغ سیب دی همو څه وخت راټک واله دا خپله راولېږه چې پاخه سي نو تاله مکتب ته ولاړ بره دی ویل ول دا زرغټی مال د خو په نم سیم کې دي کې په څو کې دي پرېښوي دغه 11 نیم سیم ته ورسېدمه بارم پرېښوی 11 نیم بیا څنګه دا به څنګه معنا چې در دا 11 ور واوښتلمه یو میاشت دوې مې باره دا بل سیم دا بل سیم شروع هغه رخصتي شروع شوله بلا هغه رخصتیانې سولې کرونا سوله ګرانې سوله سیلابونه راله طوفانونه راله دوړې سولې بارم مکتب پاته سو شا چې مې وکتله مکتب نه معلومېدی په دا دوړو کې ډېر پاته و بابا کار دې خلاص سو بابا نو د 11 صنفه مې وویله در اوسه زه خپل نوم نسم لیکلی نو څه معنا په دا نیمې کې پرېښوي والا پر یا په نیمې نه دی پرېښو خو د سربسته مکتب مازې خلاصېدو ته دغه یو هغه په نیمایي ځای ته پرېښوي هغه یو سیم په نیمایي پرېښودی هغه د 11 سیم درته وایي نو تر 11 سیم په ورسېدله نوم بیا ولې نسې لیکل نو نوم څنګه ولیکم معلم صاحب نه درتلی معلم صاحب به راغلی نه درتلی اوس خبره داسې ده زه چې په صنف کې ناست ومه بابک به زنګونه راول هلکه څه سولې زه هلته په اخته وم چې د روان یم استاد به در غوږ ټینګ کړم د مکتبه به راویستلم ورسه د باندې دغسې پسې د کور مشکلاتونه نه سړکان هم نه وه جوړ هغه وخت په پښو به روان ومه نه مشکلاتونه ډېر وه چې بیا په پښو هم ځي وایي سړک باندې ډامبار موټرسایکل مې هم نه درلودی نو خورا مې اعصاب ټنشن مې ډېر و شګې دوړې خاورې لالو ماما بالکل زه خبره متایدوم یا خو خبره داسې ده دا خو موږ ته معلومېږي زرغټی ما ته خو بیخي را معلومېږي چې تا دا اوله سره ولاکه د مکتب د تعلیم شوق درلودی چې درلودلی منې تا په دا 11 کاله خپل نوم هم زده کړی یو دا خبره ده او بله خبره دا ده چې ما زبانې دې غوښتلې چې دا خو نو داسې دی معلم هغسې دی هغسې دی پلانکی دغسې دی بابک زنګونه راول دا خو ستا هغه توجیحات دي نه دي دا ځینې کسانو پخوا هم کولې ناکه بانې نو خبره اوس دا ده مدیر صاحب راغلی دی وایي مکتبونه در 12 صنف شروع سوله ټول شاګردان باید راواستوئ مکتبو ته نه دی رخصتي یادې په خیر دغه سوي دي ما ته وویل دا زرغټی م بېرته راواستوه موږ بیا یو چم سره ور وکړو دغه دی بیا داسې نه چې بیا دا بل کال په رقم محرومه سي نو دی محرومه سوی دی محرومه سوی دی نو بیا به دی 11 یوه میاشت ورغلی دی یوه میاشت ورغلی دی یا هغه نیم سیم چې تا شروع کړی دی د هغه ځای څه به شروع کړي تو خو 12 سیم ته مدیر صاحب سوال مې څه کوي ګرفانه بجې دغه الکان خو علاجي دغه انجونې مې د کړي دي مکتبو ته دا لالو ماما اوس خو د 2-3 ورځې کېږي دوم څخه تر 12 پورې زموږ مکاتب نه و شروع سوي اوس هغه هم شروع سوله نو د نجونو مکاتب هم د خیر سره امید سته حکومت ته دې ویلي دي چې پر طرزالعمل یا پر هغه طرحه باندې کار روان دی هغه کار دې پای ته رسېدلی دی خیر فقط مازې چې پرېکړې وسي د هغو هم شروع کېږي والله چې خیر دا مې د دې برابر پوښتنه څه وکړه چې مدیر صاحب بابک چې غوږ ونیسي غټۍ دې غوږ ونیسي دغه زموږ تاسې ټولنه زیاتره ډېر و معلمې ته و ډاکټرې ته و داسې نور یو کمپاوډرې ته مثلا چې داسې د ښځو په برابر یو کار کوي نو موږ تر ابده پورې باید ته بل هېواد ته دغه نه سو نه دی ولاړ نه سو چې زموږ اجزا م در لاس نیولي و نارینه ته م کښېنولي چې ته خو دا وګوره ته باید خو دا وګوره سر یې درد دی ته خو دا وګوره نور مشکلاتونه یې نو دا خو زنانه خپل حال ورته ویلی سي دا مې د دې برابر درته وویل شهر هم ولاکه جن لري بابکه و خدای مهربانه دی لالو ماما شروع کېږي د خیر سره خپلې لورګانې به بېرته خپلو مکاتبو ته واستوي په پوهنتونونو کې د چا یو سمستر پاتې دی د یو خور
د بلې خور 1 کال پاتې د بلې خور 2 کاله پاتې 4 سمستره یې پوهنتون پاتې فارغه کېږي یو لږ نوي شان به خود راسي او یو طرزالعمل به جوړ سي د خیر سره هغه انشاءالله د خلکو سره شریکېږي بس بیرته به د پخوا په رقم مکاتبو ته که لور یې که خور یې هغه به ځي د خیر سره امید شته سیب وخورئ نو تاسو ولې لالو ماما ته سیب ولې نه خورئ که لالو ماما ته لالو ماما خو چې بس خوري غانم خدای دا نه سیب مې خوره ته سیب داسې وخوره دغه نو کې سم دا مه کوئ چې باره نو بیا به سبا وایل بابا کوټې ته ورغلی خپل یې سیب خوړل موږ ته سخت لا نه دی وای دا سیب خورا ډېرې ګټې لري بابکه او خود دې لري اوله ګټه دا ده چې دی خپله سیب دی نو موږ ته سیب طبیعت را جوړېږي آفرین بل ګوره دی چې ته سپینه یې بابکه دا سیب دی سپینه یې دی دغه نه درته وایي چې ما ولې سپینه یې ته هغه ګټه ګوره اوس ورځمه ګټو ته بل دا چې ورورکه جانه چې دی خورې دی خورې او دا دی نه درته وایي چې ما ولې خورې دی نه وایي چې ولې ما خورې دی لا خوشحاله کېږي چې ما ولې وخورې ابکه چې ورخطا یې که ناسته نه وایي چې ولې ورخطا کړه اوس بیا وایي سلام ورته سلام دی سلام دا سیب بابکه دونه خوندور شی دی چې زړه ته ورسي زړه سلام ورته اچي دا سیب ته دونه خوندور شی دی نو دا د دې برابر درته وویل چې میوې خو ټوله ښه میوې دي دا به د میوو سر میوه ده بالا خو میوې ټولې چې دي د خدای پاک نعمتونه دي تاسې باید شکر ادا کړو شکر یې باید ادا څوک شته چې خوري یا د دغه شکر ادا کړو چې خدای پاک موږ د څونې نعمتو برخمن کړي الله رسول دغه دپاره چې صبر وي خو نو خبره دا ده چې هر حالات کې ما درته وویل شکر پکار دی صبر پکار دی زغم پکار دی مسلمان ده پر هره خبره باید موږ سره راونه غورځېږو چې یا دا نو په دې کې زما څنګه سو بل نه حوصله باید وکړو او تر ټولو ما دا ټوله چې انسان چې مثلا مسلمان باید انصافدار اوسي بشک مسلمان خو باید انصافدار که خرید و فروشي که یو دکانداري کوي که یو تجارت کوي هره برخه کې مثال د خبرې انصاف اوس ځینې دا مدیر صاحب خو لا دولتي ښوونځي دغه مدیر دی نه دی لیسه بیا ډېر بیا دغه شخصي څه ورته وایي دغه شخصي خو هم شروع دي نو په دې کې هم د اکثره یو نیم دا رقم بې انصافه وي چې وروره څه درته وایم پیسې هم ډېرې د شاګردانو ساخلي نه دی بیا نو چې مازې بیا بهانه غوښتل دا د کرونا رخصتي ده دا چیش مگر پیس به مکمل غوښت معلم صاحب بیا معاش هغه بیا دی به په ځای کې نو ملامت المعلم صاحب ما درولې دي معاش غواړي ځای کرایه غواړي نو کرایي خدا دی اوس پخوا خو ما درته وویل چې هر شي دا کرایي و دا ګرانې وي په ډالرو وي خو د هغسې ګرد نقشې سمې وي نو اوس خو باید دا کرایه هم یو سره کمې سي او بیا دغه څه ورته وایي فارغ غریبي نشته بابکه اوس دا خبره ده او بل دا تعلیمي مرکز ته چې ورکول کېږي یو ځای په کریا هغه هم باید یو څه مرات ورسره وي نسبتا دغه نور ځایونه خو دلته بیا هغه د مکتب مسؤل دغه درته وایي بابکه چې مثلا دا شاګرد څه چې پیسې غواړي چې ته ورته ووایې چې اوس خو دوکانداري نشته او په اصطلاح باندې خواري نشته کارونه خراب دي هغه موږ تاسې په عامه اصطلاح نو بیا دی داسې وایي نو خو دلته دغه د ځای کرایه راڅخه غواړي دا د کور خاوند یا مثلا د ځای خاوند د تیلو مصرف دی دلته چې دا کمپیوټران وایي چلندوو نو خو وایي موږ خو جنریټر چلندوو په لابراتوار کې وایي په اصطلاح باندې په کارېږي برق دا مصرف دی وایي په ماشومانو پسې موټر ځي هغه د موټر ترانسپورټ مصرف دا ټوله بس په نظر کې نیولي نو اوس خو د خلکو په وسه نه ده پوره ټوله پیس نسي ورکولی نو امید شته چې بس شخصي مکاتب والا بیا هغه وخت کومک کولی سي بابکه چې دغه د ځای کرایه ارزانه وي د ځای کرایه چې ارزانه وي بیا نو انشاءالله بس نو زه وایم په دغه تعلیمي عرصه کې چې هر څوک کار کوي باید د دې ټولو سره همکاري دولت وکړي ولس وکړي یا دا دغه
همکاري په دې ورسره که شخصي دي که دغه دولتي دي باید موږ تاسې د معارف په سره همکاره و چې خلک همکاري وکړي ولس همکاري وکړي بیا ماشومان په کوڅو کې نه ګرځي دا خبره ده کار سړی نه به په کوڅو کې ګرځي او به تعلیم یافته یم په یو شي سر خلاصېږي به د کشرو د مشر احترام و عزت ولري ادب به زده کړي خو دا خبره نه اصلي تعلیم و تربیه ده اصلا مدیر صاحب دغه سم چې کله شروع شي د مابین د څه شاګرد ورشي د ده سم پوره تنخواه غوښته کېږي او که یا دی سم پوره کې بیا تنخواه نه اخلي د شاګرد سره پیسې ښه هغه چې دا ورځ ورلی دی یو څه بالا شروع دی داسې نه دی د سیم په سر نه دی نو یا د غبرې څخه زه پوه شولم لالو ماما ته وایي چې مثلا 4 میاشتې درس تېر شوی دی خیر اوسې صحیح دی پر 5مه میاشت د شاګرد ورسي د دغه 5مې میاشتې معاش درڅه اخلي داسې اوس ما زوی هغه ورځ دلته په دا مکتب کې شامل شو شخصي کې و 14 ورځې وې که 12 ورځې زیاتره مکتب ورسه فیس راوړه د سربستا میاشت پیسې سربستا دا ولې ولته خو د سیم په مابینځ کې راغلی نو موږ خو د میاشت تر مخه زیاتره دا پیس اخلو دغه ته موږ د میاشت در مخه ته نو اوس هغه بل ورسېدی میاشت ته موږ سره ورسېدلې دا اوس عقید دی که نه دی عقید دغه سوال مې څه کوي د ده 14 یا 14 ورځې مکتب ویلی دي سربستا میاشت پیس چې ځینې غواړي هغه بیا حق نه دی نو دغسې کارونه راباندې هم دا مخنیوی غواړي بابکه ته دغه شیان باید انصاف چلا ورکړي باید نو کې پاملرنه وکړي پلرونه هغه شه د بل په خوارۍ کې زیاتره همدا چې ته مو وینې بابکه دونې درآمد مو نشته هم دلته هلکان دغه رقم پیسې دي هم کریا پر ټولو باندې لوړه ده داسې نه چې یوازې د مکتب پر ودانۍ باندې لوړه ده زم کور مثلا لرم په کریا بل دوکان لرم په کریا دا کریا د لوی څه دا د کنټرول د چا په لاس دا خو ډېر شال مار ټول موږ خپل په لاس هم کور ودان خبره ده په دا جنګو کې دا خلک انصاف یې موږ خپل په لاس بابک که صاحب یاد به دا جنګو کې دا خلک برابر نور کړه به صاحب 4000 د جنګو په شپو کې په 14000 په 2000 کې ولې ولا خرڅړې غواړي خو ما در ټول انصاف موږ په لاس ودرې نه دی ګټه خبره ودرې یو معلم صاحب دی 4 خونې وتا کې پیدا کړ کور پیدا کړی دا نو نه ماته ویل ول 5000 افغانۍ کرایه په داسې حال چې دغه معلم معاش 9000 افغانۍ دی نو چې 8000 افغانۍ کرایه یو ځلې به د ژوند پکې دغه مستمع ځان بچان چې په پسې دي نو بدبختي ده بس دا چې ما ول درته ویل وای خبرې ډېر سره یو ما ول درته ویل چې دغه ځینې شیان چې دي دا دولت مکلفه دی چې ولس ته ورکړي اول مال اول ځای دی د کور ځای دی تا لیدلي سړی په خپل ملک کې اوسېږي او په خپل ملک کې کور نه دی بې کورې بې کلي ته هم دا خارجي او دا هېوادو ته سترګو دننه نه دی دا زموږ دا مازې ورسې یوه میاشتنۍ تېره کړې و مې کور کړي یعنې موږ دا د مهاجر ورسې موږ د 100 کال د 300 چې دا ملک جوړ شوی د هغه زموږ وطن دی موږ ډېر کسان شته چې ول میاشت ځکه خپل نه پوښي نه لري شاګوی نه لري نه یو نظام دا کوشش وکړي چې خپل خلکو ته سړی نه ورکړي نه بل وکړي نه بل وکړي نه بل وکړي نه بل وکړي معلم خو چې دی چې دولتي وظیفه لري دا خو دولت خو باید کور ورکړي باید ورکړي څنګه جان خو باید ورکړي خدا دې دغه 20 کاله کېږي د دولت چې راغلی و په ډېرو ولایتو کې دا کار وسو بابکه خپل مځکې ور معلوم کړې معلم صاحبان ته په کندهار کې هم 10 کاله مخکې دا کار وسو که ستا په یاد یې دغه کوتل مرچې غار چې د کوتل لاندې دلته یې مځکې سره ور وویشلې اسنادونه یې نه جوړ کړي بابکه بیا دا مځکې خلکو لاندې کړلې په جنجالو کې شولې بیا معلم بیچاره دغه صفات معلم په هغه شپو کې هم کمزور مثلا داسې کمزور و چې په واسه نه وکړي چې جوړي کې یا د چا سره دعوا وکړي چې دا خو ما زورواکي وو په اصطلاح د دې په اصطلاح زورواکي ولادت دا خو نو ما ته په ججه کې رسېد ته څوک یې اوس پیره معلم یې نه نو خو بیرته په هغه شپو چې کم دولت و هغه مکلف و چې دغه زورواک لاسونه یې ورکښته کړي وای دا د معلم ځکه د کاکا ما ورکړی دولت ورته ویلي نو ځانه څوک نه دي چې دا مځکه زما ده خو ما د هغه در ټول معلم نه په هغه شپو کې چا ځای ورکړي نه اوس څوک ځای ورکړي تر څو پورې په دا رقم کیسه ستا مځکه ولې نه ورکوې بابکه کومه مځکه هغه د
کومه مځکه وه چې تا کیسه کوله په ژړۍ کې چې ده داسې موږ یې وخت ټوپ لنډه پر کوله 15 جرې به داسې د 15 جرې به داسې 15 جرې به داسې د ژړۍ مځکه شي وای د هغه دعوه روانه د هغه څو کسانو قبضې پر لګولي دا اوس هره ورځ نه یم روان د ژړۍ مځکه شي خپله مځکه نه سم خلاصولی دا کیسې کوم واجب صاحب وایي کیسې دا رقم دي زورواکانو قبضه کړي وم زه ورلم هغه خپلې مځکې ته ورځ بره سړی د بله مځکې ما چې زه بل ځای راغلی نو بابا که چې ستا دغه حال دی چې خپله مځکه نسې ترلاسه کولی نو معلم صاحب غوره کېدل داسې دعوې به نو دولت ته دې مکلف دی چاک واکدار ته ورسېږي بابا که داسې دعوې به نو په دې حکومت کې ډېرې وویني او ډېرې اوس روانې دي دا چې په جدا ګردو وینې چارو شعبې هدایې ته ورشه د هغه دعوا ده دې دوکان لاندې کړی دی دې مځکه لاندې کړی دی دې په کور دعوا کړې ده دې بلډینګ پر درولې دي وره د بل دي دې سالون جوړ کړی د بل دي دا کیسې نو ډېرې دي بابا اوس به داسې وکړو لمانځه وخت خبرې سلې وای سره یو دی موږ تاسو مجبور یو نه خود مجبور یو خبرې به کوو څه ناسه خود به کوو نه اوس به بابا که ووایه که وچشي زو سندره مندره لرې پخوانۍ سندره راته وایه زمزمه که چیش که اگر سره کې نو مدیر صاحب هم ناست دی یاره زه چې وایم دغه دی نو خو سیو ما دې وخوړل وخت لمانځه دی ځو به ښه او کار یې خلاص و او نو بالا بیخي څه دی دا خو زه وخت اتفاق بله کوټه کې سرخان منخان سره سموا به په دواړو شلغم ملغم یې پخ کړي څه شي شلغمان نو کې شوروا اوبه ډېرې که زه غټه په دواړو سترګو او دا مېلمه هم راغلی زیاتره چې ښه تر چازک چې ښولي جلک تر چازک ما ماز دی سته کوي تیار روز ما غزلی ته ناس خوان نور کینا که سردایز دی او سندره مندره خو نوم ښه ده څنګه دا جید صاحب راغلی دي رایله که دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده او دا کشف دا پخواني غزلې بیا دي ته خوان نور کوي دا خو بیا نوي ځوانان دي پخواني خلک اباره سړی په دغه رقم هلته دی باغ په شوباخته که بیخي چې د واسه بابا که یاره تو پخوانی سړی تجربه لري ای دیدن مستاون کې د ځوانۍ بهار مې تېر سو ټول غم را باندې ډېر دیدن مستاون کې د ځوانۍ بهار مې تېر سو ټول غم را باندې ډېر سو در مستاو نکیز ما د سوال څه نتیجه ده مقصد مې سپینه خوله ده ارمان دې زما ونکیس ما د سوال څه نتیجه ده مقصد مې سپینه خوله ده بطور پی کی پتار دی آزانی تللی جما زاری دکتا کوان ارمان جزماو نکیس چی پسوال آغلی جما زاری دکتا کوان ارمان جزماو نکیس چی پسوال آغلی جما زاری دکتا کوان ارمان جزماو نکیش چی د سوز ترانه وایم اردم شید رسوایم ارمان جزماو نکیش چی د سوز ترانه وایم اردم شید رسوایم حضور ته به دې څوک کوایي ستا د راسته ومه زارې درته کوم ارمان دې زما ونکړي چې په سوال راغلی یمه زارې درته کوم ارمان دې زما ونکړي چې په سوال راغلی یمه
ارمان دې زما ونه کش په مراد نه ورسېدمه نامراده پاته شومه ارمان دې زما ونه کش په مراد نه ورسېدمه نامراده پاته شومه په تش کتو زه ستا ټوله اقربا درشا کومه ساري درته کوم دیدن مې ستا ونه کوي د ځواني ګوهر مې تېر شو ما باندې دیدن مې ستا ونه کوي د ځواني ګوهر مې تېر شو ما باندې دیدن مې ستا ونه کوي ورک مې سو صبر و طاقت زما په زیات لحاظ دیدن مې ستا ونه کوي ورک مې سو صبر و طاقت زما په زیات لحاظ برابر د پانس وې زه نو دا ژوند څه کومه ساري درته کوم برابر د